بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 14 د فبروري کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې سیمه ییز نړیوال او همدارنګه د اسلامي نړۍ خبرونه دي. بیا څنګه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان نه د تیر ورځې د عملیاتو مکمل راپور دی. په سر کې چون خبرونه ټول د شرق الاوسط په شاوخوا راتاویږي او عملته د اسلامي نړۍ خپم بنده ده او ټوله غربي نړۍ کفار همدې ته متوجه دي، بالخصوص یهود او نصارا چې په هغې کې اسرائیل او امریکا او اروپایي ټولنه شي. دا ټول دغه دي، دلته سرګرمه دي، نو ټول موضوعات په همدې باندې راسرخیږي. د دغه روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګي ریابکوف ویلي دي چې د ایران په هکله امریکې نهایي خپل تصمیم نیولی دی او حمله هر زمان ممکنه ده چې شروع شي. نهایي تصمیم نیول شوی دی او حمله هر زمان ممکنه ده، یعنی دا نه دی ویلي چې کله، خو دی په دغه کې دی چې هر دقیقه او هر زمان دا حمله کیدونکې دی. نو دا خبره چې زه تاسو کوم دا خبر دی او خبر زمان نه دی، د هر چا تاسو معلومه ده نړیوال خبر دی. هغې دا وایي چې هر زمان حمله ممکنه ده او تاسو معلومه ده هم ده چې نړیوال لوی شخصیتونه لکه وزارت خارجه، وزارت دفاع، امنیتي کمیټې دی چې کله کوم خبره کوي دی حتما سري معلومات لري نړیوال د استخباراتي، چون دی یو په بل کې استخبارات لري، دغه په اساس باندې دوی دا راپور ورکوي او ما منعا تاسو ته دا خبر وړاندې که زما خپل په کوم سیاسي تبصره نه ده کړې. که زما خپل عقیده هم همدا ده چې په امریکا چې د جنگ لپاره آمادګي لري، مګر هم د بعضې حالاتو د یرې نه حمله نه کوي. او زه فکر کوم چې 6 میاشتې لوبه وکړه د جنگ په نامه باندې، په ایران کې پاڅون وکړه. زما اوسنی تحلیل دا دی چې د جنگ فشار راوړي، حمله نه کوي، خو دننه کمبل کار د دوی روان دی چې د هغې سرغنه به بیا موږ تاسو ډېر ژر وګورو. دا زما خپل تحلیل دی، هغه خبرو دا زما تحلیل دی. راځم د دویم خبر ته چې نتنیاهو د فلسطین په هکله چې تاسو مې ویلو چې نتنیاهو هلته به ځي، ځکه چې ډونالد ټرمپ د ویسټ بانک یا د لویدیځې څانګې د هکله باندې د اسرائیل د تصمیم نه ناخوښی دی او هغې ته ویلي چې دا مسله به بیرته اخلي، لپاره دې چې دا اراده یې سمه نه ده. په دې هکله باندې دی وایي چې ما ډونالد ټرمپ ته دا وړاندیز وکړ چې که چېرته دی په عربستان سعودي باندې فشار راوړي، عربستان ډېره لویه خاوره ده او ډېره زیاته اعظمه حصه دښته ده، د دغې نه که فرضاً د اسرائیل قدر ته یو خاوره یو حصه د فلسطین ته ورکي او فلسطینیانو ته هلته ځای ورکي، نو نه د هغوی نه موږ به آرامه شو، دی به هم یعنې دا ځمکه ځان ته کوي او الا بلا به ګردن ملا نور ټول به هغه نورو ملکونو ته دا کوي، ځان د دغې جنګ نه وباسي. نو د پیشنهاد دی دا چې تر کوم حده ډونالد ټرمپ په دې عمل کوي که نه کوي، آیا هغه رښتیا هم په شاه سلمان سره تماس نیسي او فشار پرې راوړي که نه راوړي، دا بېله خبر ده. همدارنګه نتنیاهو ویلي دي چې ما او ډونالد ټرمپ په دې توافق کړی دی چې که چېرته د مذاکراتو د خبرو سلسله ناکامیږي، نو په اسرائیل باندې که برید کوو، نو دواړه به یو ځای برید کوو او امریکا به زموږ تر څنګ ولاړی. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې نتنیاهو ما نه دا نه دي غوښتي چې زه مذاکرات ودروم او راسن برید وکم. دی ویلي زموږ مذاکرات به رواني او تر لامحدوده وخته باندې رواني، په دې کې کوم وخت و زمان قیودات ما سره نشته دی چې کله ما وغوښتل چې مذاکرات که فرضاً کامیابۍ ته نه ځي، نو زه به خپل تصمیم نیسم، دا وخت و زمان ورته مقید نه دی. په عین حال کې د امریکې د جاسوسۍ یو تیاره په نمبر P8A یعنی P8A چې د بوینګ تیارونو جملې نه ده او دا د شناسۍ یعنی د شناخت او د جاسوسۍ لپاره ده، او بله تیارې چې MQ4C په نامه یادیږي چې دا لپاره د نظارت ده. د دغه کړي دي چې د یو تیاره د دوی د بحرین نه الوتې ده، د هرمز د
د تنګې د څارلو لپاره او دا بله MQ-4C د ابوظبي نه الوتې ده د عمان د سیند د اوبو د کنټرول لپاره او د ایران تر سرحده پورې راغلي دي. ایران سرحده پورې د خپل سروې دا کړې ده او بیرته تللي دي. په عین حال کې د چینایانو خپل کشتۍ په نامه د اوشن 1 د سیمې ته راوړې ده. ویل کېږي دا ډېره نوې بیړۍ ده او دا په دې باندې ډېره قوي او اساسه بیړۍ ده او امریکایانو اسرائیلیان سخت ورخطا کړي دي چې د دې بیړۍ خاصیت دا دی چې دا رادار سیستم لري او لیزري دغه لري قوت لري د دښمن د جنگي مراکز او اهداف تعینولی شي د هغې د حملې د مخنیوي لپاره فریکونسي د خوشي کولی شي او لپاره دی چې فرضاً ایران په هغې ځای باندې حمله وکړي دا هغې ته د هدایت ورکولی شي چې کوم ځای دی څنګه هدف ولي او په کوم ځای کې ولي. دا ټول هدایت ډېر دقیق کمپیوټرایز ورکولی شي او همدا علت دی چې اوس د چینایانو د ایران تر څنګ د ودرېدلو د امریکایانو په حساب خپې لړزولي دي او هغې په دې دغه شوي دي چې چین په کلکه باندې د ایران تر څنګ ولاړ دی او ډېر قوي همکاري کوي. نو په دې اساس دوی که دا برید کوي دوی باید لږ محتاط اوسي. د همده لپاره دوی جرالد فورد بله غټه بیړۍ چې دا اتومي بیړۍ ورته هم ویل کېږي دی سیمې ته رالیږلې ده. که جنګ د کنټرول نه وځي نو دی کولی شي چې د اتومي اسلحې نه د ایران په مقابل کې استفاده وکړي. همدارنګې ایران یو نوې اسلحه په نامه د سیاد 4 یا سیاد 4 یا څلورم سیاد په نامه باندې دی ښودلې ده او ویلي دا دومره اساسه دغه ده اسلحه ده چې د دې استعمال نه به دښمن ناګهاني په ناببره توګه باندې به راګیرېږي او دا میزایل او په حساب بم اوسیش ته ضرورت نه لري. د په خپله داسې فریکونسي دې نه استفاده کوي لکه څنګه چې تاسو ویلو چې امریکا داسې یو اسلحه هلته راوړې ده چې فریکونسي د دې نه استفاده کوي سیستمونه مفلوج کوي. د دې هم دا اسلحه دوی وایي چې د دښمن دماغ ټول مفلوج کوي بیکاره کوي د کاره وباسي او د بیا د نوره کاروایی د لیزري دا کولی شي بدون د ډېر غټ مصرف ودنه ډېر لوی اهداف ولي او دښمن له منځه وړي. همدارنګې پاکستان یو د لنډو څپو د لنډ واټن یو میزایل چې 120 کیلومتري میزایل باندې یادېږي د فاتح په نوم باندې نن ټسټ کړی دی او داسې ظاهره کړې ده چې د هندوستان د لنډو سرحدي ساحو او د افغانستان خواته د سیمو دپاره دا د خاص جوړ کړی دی او نوم یې پې فاتح ایښی دی او د ممکنه راتلونکي د هندوستان پاکستان یا د افغانستان پاکستان په جنګ کې کېدای شي دوی د ده نه استفاده وکړي. بل نړیوال خبر دا دی چې په بنګلادیش کې انتخابات ترسره شول. تاسو ته معلومه ده چې د تېرو 2 کلونو کې هلته حالات کړکېچونو او دغه حسینه واجد وتښتېدله د هغې په مقابل کې لاریونونه وشول خلکو قیام وکړ. ډاکټر یونس راغی عبوري حکومت مشري وکړله او وعده یې د انتخاباتو ورکړې وه او انتخابات وشول ځکه چې په دسمبر کې چې کله طارق الرحمن د لندن نه راغلی نو ما تاسو ته ویلي چې دا د خاص د انتخاباتو لپاره راغلی دی او د یو اجنډا او برنامې تر لاندې راغلی دی. دا به انتخابات ګټي او نن هغه د تاسو ګورئ چې د انتخابات وګټل د 299 سیټونه چې په پارلمان کې دي 212 د سیټونه د وګټل یعنی 2/3 میجارټي ده ډېر میجارټي اکثریت قاطع دی او د ده په مقابل کې جماعت اسلامي چې معمولا جماعت اسلامي د بنګلادیش نېشنلست پارټي چې دا د همدغې طارق الرحمن د مور او د پلار پارټۍ وه ځکه طارق الرحمن د جنرال ضیاء الرحمن د زوی دی. جنرال ضیاء الرحمن په 1980 کې په بنګلادیش کې نظامي کودتا وکړه او تر 1981 پورې د بنګلادیش نظامي رئیس جمهور او بیا په حساب ووژل شو قتل شو بیا نظام تغییر شو بیا ښځه په حیث د صدر اعظم راغله چې ښځه خالده ضیا چې د خالد الرحمن مور شي ډېر وخته پورې صدر اعظم وه. بیا حسینه واجد چې کله قدرت ونیو هغه بندي کړله په حساب بیا دوسیې ورته جوړې کړلې او تیر کال چې کله خالد طارق الرحمن د لندن نه بنګلادیش ته راغی مور یې بستر والا ژوندۍ وه نو بیا پس له هغې نه هغه په همغه میاشت کې مړه شوله
او اوس زوی انتخابات وګټل. معمولا جماعت اسلامي د همدغه نېشنلست پارټۍ سره پخوا اتحاد کاوه. کله چې حسین واجد د نېشنلست پارټۍ په مقابل کې یعنې د خالد ضیا ګوندې دړې وړې که مشران یې ورته بندي کړل، بعضې یې ورته حتی ووژل. همدارنګې د جماعت اسلامي بعضې مشران یې اعدام کړل. جماعت اسلامي منحل اعلان کړ. اما نن جماعت اسلامي بیرته په انتخاباتو کې 78 سیټونه ګټلي دي. پس له نېشنلست پارټۍ نه دویمه لویه پارټي ده، یعنې د 299 دغې نه کرسیو نه 212 دوی ګټلي دي، طارق الرحمن، او 78 جماعت اسلامي ګټلي دي. په دې رقم ته د دوی حکومت به جوړیږي او دوی به کوشش دا کوي چې بنګلادیش د دې حالت نه وباسي. د بنګلادیش په د ووټرانو یعنې رجستر ووټر 120 میلیونه دي چې د هغې جملې نه 80% خلک راوتي دي، رایې ورکړي دي. یعنې د 120 میلیونه نه 80% معنی دا ده چې 80 میلیونه خلکو رایه ورکړې ده، او په دې 80 میلیونه کې ویل کېږي چې د 50% نه په جګه پیمانه باندې د غیر طارق الرحمن رایه وړې ده او زیات سیټونه یې ګټلي دي. په دې اساس دغه د حکومت چې دی د خلکو د انتخابات په اساس دی، او د حسینه واجد حزب به اوس په ستونزه کې کېږي، د ده کسان به ګرفتاره کېږي، خپل حسینه واجد باندې به دوسیې هم جوړېږي، دا مسئلې به بعدي دغه کېږي. نو دا و زما د نن ورځې نړیوال موضوعات. اوس راځمه د خیبر پښتونخوا کې د 13 ورځې د عملیاتو راپور. مورخه 12 د فبروري مجموعاً 21 عملیات شوي دي چې په لکي مروت ولایت کې 15 عملیات دي، په ډیر اسماعیل خان کې 4 عملیات دي، وزیرستان شمالي ولایت کې 4 عملیات دي، وزیرستان جنوبي په ولایت کې 4 عملیات دي، همدارنګه په ولایت پیښور کې 1، ولایت بنو کې 1، ولایت پشین بلوچستان کې 1، او ولایت ټانک خیبر پښتونخوا کې 1. ولایت لکي مروت ولسوالي نورنګ د سری بنگلې پوسټ باندې د ماټر په برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولسوالي نورنګ سره درګه فوجي پوستې باندې برید شوی دی، محاصره شوې ده او جنگ پیل شوی دی. تر هغه دمه چې دا خبرونه راتلل جنگ ادامه درلودله. په ولسوالي نورنګ دی ولایت لکي مروت کې د تختخیل په سیمه کې د امن کمیټې مشر سردراز په کور ماټر برید کې 100 تنه زخمیان شوي دي. په همدارنګه ولایت لکي مروت ولسوالي نورنګ د تختخیل په سیمه کې د فوټبال په ګراوند کې د امن کمیټې غړو باندې د JL برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات وراړولي دي. ولسوالي نورنګ سره درګه او سره بنگله دواړو سیمو کې د ماټر په برید کې 1 میجر او 2 عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دیر اسماعیل خان په ولایت کې د پروا ولسوالۍ د نایویلې په د سیمه کې د پولیس اهلکار نصر الله وژل شوی دی. همدارنګه په ولایت د دیر اسماعیل خان کې ولسوالۍ پروا د ستره کره په سیمه کې د فوج او د امن کمیټې غړو باندې مجاهدینو برید کړی دی، مرګ ژوبله ور اړولې ده. همدارنګه ولایت د اسماعیل خان ولسوالۍ درابند د پولیس په چک پوسټ باندې برید شوی دی، تلفات ور اړولې دي. همدارنګه په ولایت د اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچي د هټیاله په سیمه کې د ټانک روډ سره نږدې د DSP پر موټر کمین وهل شوی دی چې د موټر په حساب تخریب شوی دی او مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د جلریر ذکرخیل پر پوځي مورچه باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د حسوخیلو فوجي کمپ د خیسور سره په د ځمکې اړیکې په منقطع کړي دي او د یرموک قطعې خپل ماینونه په سیمه کې تید کړي دي ترڅو دښمن د دې ځینه ونشي وتلی او دغه سیمه ټوله محاصره کړې ده. همدارنګه ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د ششکروز په فوجي پوسټ باندې د داشکې په برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرانشاه په ټپي کې واقع د پیرانو فوجي چک پوسټ باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات وراړول شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ وانا
د وانا دیر اسماعیل خان روډ باندې پر فوجي قافله باندې د محافظین چې د سر روانو برید شوی دی یو هلاک شوی دی او متعدد نور زخمی شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ وانا د شین ورسک روډ فوجي پوسټ باندې سنایپري برید کې یو فوجي هلاک شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ تیارزی خیسوره کې واقع توروام قلعه باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شاکتوی د ټپرسر واقع فوجي پوسټ باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. ولایت پېښور ولسوالۍ پېښور سیټي امیرګل ګاونډ یعنی د امیرګل په کلي کې د ډي آی جي پر مځکه د پولیسو یو کامره یا اتاق چې ځان ته جوړ کړی وه، کوټۍ جوړه کړې وه، هغه په بم الوزول شوې ده. 2 عسکر پکې وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا د حاضر سرویس پولیسانو د دغه کمرې نه د دغه اتاق نه د بدکارۍ لپاره کار اخیسته، نو ځکه مجاهدینو دا کاملا والوزوله. ولایت بنو ولسوالۍ میریان پر ګلبهار چوک کې د سیپاک روډ باندې د پولیسو ناکهبندي وکړله، د مجاهدینو مخه ونیوله، د ډزو تبادله وشوله، 3 پولیس پکې ټپیان شول. ولایت پشین د بلوچستان ولسوالۍ د بلوچستان ایالت نه د چمن په ولسوالۍ کې د ټي آی پی په اطلاع په اساس باندې د اف سی عسکر چې خپل په دنده باندې مشغولو برید پې وشو او ووژل شو. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل د کوټ اعظم په تعرضي برید کې دښمن ته مالی او ځاني تلفات ور اوښتي دي. دا د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده زما برنامه خوښه کوئ، زنګوله ووهئ، لایک ووهئ او د دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار عالمیان سپارم. وما علینا الا البلاغ.